د ننګرهار مالټې چې اوس یې د ټولولو موسم دی. دلته پر 2800 تجربه ځمکه باندې 2900 زره بڼونه شته چې هر کال ترې په ټنونه مالټې حاصل راغونډېږي. د افغانستان د میوو د کلیکسیونو مسؤل انجینر عمران وفا سیمه نیوز سره خبرو کې وویل د ننګرهار چاپیریال د مالټو د ودې او حاصل لپاره ښه جوړ دی، خو په خبره یې سږکال حاصلات کم شوي دي. بالخصوص ننګرهار چې کوم دی دا د سیتروسو د کلیکسیونونو په خاطر باندې مختص شوی دی، ځکه سیتروس چې کوم دی دا په ننګرهار کې د دې لپاره بهترینه آب و هوا ده چې په دې کې ډېرې ښې مالټې، کینو، لیمو، ترنج دا ټولې نوې کېږي. دا مالټې له شوکولو وروسته یو ځای ته ټولېږي او له هغه ځایه د افغانستان نورو سیمو ته ځي. مسؤلي وایي دلته لسګونه کسانو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. دغه راز د مالټو د شوکولو او بسته کولو یو شمېر کارګرو سیمه نیوز سره خبرو کې وویل دوی خوښ دي چې دلته په بڼونو کې مزدوري کوي. مالټې خو دا د ورځې حساب دی، بازار دغه دی، کله 800 هم خرڅ شي، 800 منه، 1000 منه، مطلب 1200 منه پورې. او بل دا دی چې دا خو تقریبا 14 شرکتونو دا اخیستي دي او شخصي شرکتونه دي، هغوی مطلب دا دونه خلک ورسره په کار هم لګیا دي، ملک دغه نشته، روزګار نشته. الحمدلله تاسو ګورئ دا ټول کسان دلته په کار باندې اخته دي او دا یو ښه موقع ده او د خلکو دپاره د عوامو دپاره. د مالټو پیکینګ باندې بوخت یم. څو روپۍ درکوي؟ 1500. څومره کسان کار کوي درکوي؟ 10 کسان دیره کې دي، 100 کسان هلته نه راوړي شو که یاره چې پته نه لګي لکه کمزوري دي سکالې مالټه کوي کارونو په حساب کوي خاص ما ته پته نه لګي. دا بڼونه د تفریح او ځوانانو د وخت تېرۍ پر سیمو هم بدل شوي دي. له مرکز پلازمینې او د افغانستان له سویل هم ورته ځوانان راځي. راغلیو ځوانانو وویل دوی هم ساتیرۍ کوي او هم د مالټو میله. شکر ته راغلیو، خوشحاله یو چې درانه مېلمانه له کابل نه، عادل صاحب له هلمند نه، اقبال خان کابل نه، انجینر صاحب محترم د جلال آباد نه راغلی، انجینر صاحب غفران هم د جلال آباد نه راغلی، ډاکټر صاحب محترم هم جلال آباد نه راغلی. خوشحاله یو دوستانو نن یو ځای شوي د جمعې ورځ ده او فارمسي ته راغلي یو. د مختلفو سیمو نه خلک راځي دلته، او لکه هلمند نه، غزني نه، کندهار نه، کابل نه، لغمان، کونړ، خو دا مشرقي ولایتونه خو هسې هم دلته نږدې دي. د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین وایي دغه ادارې تازه هڅې پیل کړي چې د خصوصي سکتور په مرسته پر 6000 جریبه ځمکه د مالټو نور باغونه جوړ کړي چې په دې توګه به هم د دې میوې حاصلات ډیر شي او هم به خلکو ته کاري لارلیکه برابر شي. دا د بټي کوټ ولسوالۍ مربوط د ننګرهار د مالټو ګودام دی. له دې ځایه مالټې په کارتنونو کې بندېږي او د هیواد مختلفو سیمو ته ځي. ویل کېږي چې سږکال د مالټو حاصل کم شوی دی. د مالټو د حاصلاتو د کمښت لامل اقلیمي بدلون ښودل شوی دی.